د مستو حورو د نکاح مې اراده کړې ده، ای شهادت رهبري به یې په تا کوم. اخلی رخصتونا شهید مفتی سردار علی شو پوینو سر زخمی زخمی شو غم کی ټول علم ستی شو زیدا هر چا پسی دستر گنا رودنا مرګونو سوداګر را پسې ګرځي، حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي، خو ډېر ډېر راته وګوره کېدای شي سبا نه یم. مفتي صاحب ته الله تعالی چې کوم اخلاق ورور، ما خپله په 24 سال زندګي کې داسې اخلاق د چا په ژوند کې نه دي لیدلي. یو شیخ عبدالمتین جمالي صاحب هغې ته الله تعالی ډېر عجیبه اخلاق ورکړي چې ما خپله ملاقات سره کړی او یو حضرت مفتي صاحب علي حقاني صاحب او قدرتي بس د زندګي اخرنۍ ورځ ما اوس له تېره کړې ده. هندوستان کې پروګرام وکړو، ماښام کې لږ ګاډي کې کار و، هغه مو بنو کې وکړو، بیا ما رخصت کړو. ما د لاس چپ کړو، د ما لاس چپ کړو، ما رخصت کړو. بس مسعودان مې خبر کړو 10 بجې شکر راته میسج وکړو چې اکسیډنټ بس درې پوچت شم، بس لار مال مې زخمي دی. وروسته پته راته وایي چې دنیا شاهد کړی और बताइए एक शख्स ने सारे जंगल को वीरा कर दिया, एक शख्स ने सारे जंगल को वीरा कर दिया. احمد لاهوري صاحب چې کله دنیا نه هغې باندې بر صغیر ټول یتیم شو او په مفتي سردار حقاني صاحب پوره پاکستان یتیم شو. او مونږ بدبختي دا دی چې په ژوندانه کې مونږ د چا قدر نه کوو، چې کله خاوره لاندې شي پس نه مونږ ته پته ولګي چې دا خو یو عجیبه سړی و. او مفتي صاحب ته چې الله تعالی کوم اخلاق ورول، الله تعالی کوم عاجزي وروا، قربان د عاجزي نه. او چې کله دنیا نه تللی دی بس زما چې نن مو ملاقات سره کوو او دې ته الله تعالی شهادت ورکړو، قسم پورې ما شهادت سره محبت پیدا شو چې دا شهادت دی لوی عزت دی. شهادت چې الله تعالی ته شاته ورکړي نو هغې ته الله تعالی لوی مقام ورکړي. وایي شهید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شهید مرګ دا د قوم دی پر یو عزت تا. مفتي صاحب ته الله قبر جنت بغچونه باغ وګرځول او یقینا داسې خلک ډېر کم تېر ملوي او په ژوندانه کې موږ سره قدر نه وي او چې کله دنیا نه لاړ شي بیا زه به مفتي صاحب ولا څه به درته ووایم چې بس څوک راته وایي موږ سره خبرو که ما ستړی لیکن چې د مفتي صاحب په هر لمحه او هر زما ډېر خواهش چې زه به مفتي صاحب سره به زه ملاقات کوم چې موبایل مو سره یو دوه درې پرې خبرې وشو نو ما ته د یوې قربان سر د بیا ما ته یوې قربان تاسو به زه ضرور ملاقات کوم. تاسو ډېرې ما ته کړی یقین سره چې انشاءالله خیر زما په زړه کې اوس هم پروت دی څنګه چې د مفتي صاحب قربان ځان مفتي صاحب ته الله تعالی ډېر عجیبه اخلاق ورولل. ماشوم سره ماشوم و، بوډا سره بوډا و، مشر سره مشر و، بس د هر مزاج او خلکو سره هغه شامل ده. ده به کومه خبره ته د صبر جمیل راکړي او یقینا نن چې دا کوم تاسو خلک وینئ دا یو مینه ده، یو محبت ده، یو عقیدت ده او ما سره په داسې الفاظ نشته او ورته وایي چې مفتي صاحب کوم نقش قدم زندګي ده الله تعالی دې موږ هغه زندګي راکړي. مفتي صاحب په هر میدان د ختم نبوت دفاع کړې ده او انشاءالله موږ به د ختم نبوت دفاع کوو او د مفتي صاحب یوې قطرې وینې نه د شهادت یوې وینې قطرې نه به الله تعالی انشاءالله مفتي سردار علي حقاني په شان جوړوي او انشاءالله الله تعالی د بچای محمد صاحب معاویه الله دې هغه مفتي جوړ کړي با عمله انشاءالله میدان ته به راوځي او انشاءالله بیا به الله تعالی یو داسې باغ او بهار جوړوي. او ما ته خو په ژوندانه کې خپل لقب راکړی و د کیمرت کې ما د نه مخکې بیان وکړو نو دوی چې ما به د ډېر خلک په چاپوانه باندې ګزار کوي. ګوره دا ډېره عجیبه خبره ده چې دته لکه پته وه زه دنیا نه روان او شهید کېږم نو زه د خپل لقب زه ځان پسې یو دوم سړی جوړ کړم، یو دوم رهبر جوړ کړم. یا که یو پلار یې ته نه په ژوندانه کې یو زوی ته وایي ته به ما مشر یې او ته به دا شل کېدم نو بس دا به د حقانیت نشان ده چې دا هلته راغلی و ورته چې په ما باندې خلک په چاپوانو باندې ګزار کوي نو که زه چېرته مړ شم ما هسې څوک پرېږدي نه نو دا به انشاءالله ژوندي دا به ما په نشه قدم خپله زندګي ته او انشاءالله ما عزم کړی ده نیت کړی ده چې یا الله مفتي صاحب په نقش قدم باندې خپله زندګي راکړي.
او دا به ته وایې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما کلمه چېرته نه ویلې. ما دې دا کلمه ووایي چې هر ماسخوتن بس د بیان ولګوم په جړا باندې خلک شي، هر ماخوستان بس بیان ولګوم په جړا باندې بس خلک شي. او ډېر عجیبه زندګي ده، دومره محبت والا انسان په زندګي کې چېرته هم نه دی. یوه دلته ډېر ناشنا خبره ده، دلته چې مخکې دی بیمار و نو زه راغلی وم که نو زه چې کله تللم لکه الحمدلله ما خو ده سره ښې قربانۍ کړي ده، جیل کې کله نیولی و او موږ هلته به راتللو که نو دومره عجیبه زه د کیمرا په ورته راغلی وم. دلته کله زه رخصتولم نو ما ته د خپل لاس راکړه داسې ما سره ما ته پیسې راکړه. ما چېرته 500 یا 100 روپۍ زه چې کله لاړم او ما وکړل 500 روپۍ وې نو زه حق حیران شوم. پیسې به دې نه زیاتې ما ته وایي کرام او ورسره شورلم خو چې دغه 500 روپۍ نو زه حق حیران کړم. ما چې یا الله څه عجیبه انسان ده. او ما بس هر وخت د ده وله زندګي سټډي کوو، د ده زندګي ګورو انشاءالله. توجه لفظ خو انشاءالله ژوندی ده او قیامت په ورځې پورې به انشاءالله ژوندی وي. بس خو د مستو حورو د نکاح مې اراده کړې ده، د مستو حورو د نکاح مې اراده کړې ده. ای شهادت رهبري به یې په تا کوم. مفتي صاحب ولاړو، الله دې وکړي. ډېره مننه ګرانو کتونکو، یقینا سره د چې ډېر زیات د درد مقام دی چې تاسې زه به درته ووایم چې د دنیا په هر ګوټ کې به د انسان هر سړی هېر شي، مفتي صاحب به هېر نه شي. مفتي صاحب ویډیو به ستا په